دا د ننګرهار کانال شرکت اړوند د پرمهاډي په ساحه کې په 20 جریبه ځمکه کې جوړ د مالدارۍ فارم دی چې د 260 سره مالونو روزنه او پالنه پکې ترسره کیږي. د مالدارۍ فارم مدیر انجنیر اشرف الله وزیروال وایي د ورځې د 400 لیټر شیدو د تولید ظرفیت لري چې د تیر کال پرتله په تولید کې زیاتوالی راغلی. دغه فارم چې دی تقریبا 280 فرده حیوانات لري ټول جمله چې دی کې 50 فرده لنګې غواګانې دي، 50 فرده شیدې خوړونکي خوسکیان دي او 100 فرده چې دي د 8 میاشتو نه پورته خوسکیان دلته شتون لري او د دې په څنګ کې 55 فرده چې دي بلاربې غواګانې دي. د مالدارۍ فارم کې موظف وترنر ډاکټر محمد عقل عربزی د مالونو د ناروغیو درملنې او ښې ساتنې په اړه وایي. کال په کال موږ واکسینونه ورته کوو د طبق د مخنیوي و د طبق د ټوکشنده مرض دا اکثرا په د ګمسیرو هیوادونو کې ډېر تلفات هم منځته راوړي، اکثرا د وړو خوسکیو شورخورو کې. نو موږ کال کې باید چې هغه څوک چې مالونه ساتي کورونو کې ساتي هغه باید چې کال کې 2 ځلې د اف ام ډي واکسین ورته وکړي او ډیوارمنګ دې وکړي په کال کې 2 ځلې او ښه خوراکه دې ورکړي او دغه نسلونو په اړه باید ښه نسل دې وساتي. چې زمونږ په افغانستان کې مروج ښه نسلونه دغه 3 نسلونه دي، مروج نسلونه دي چې هولسټن هالنډي دي او هولسټن فریز دی او فرانسوي او جرسي انګلند والا دی. بل لورته شفیق الله چې په دغه فارم کې په کار بوخت دی وایي خوښ دی چې د کار زمینه ورته برابره شوې او له دغه لارې خپلو اولادونو ته حلاله نفقه پیدا کوي. دا 15 کاله کې چې همدلته شکر الحمدلله مالدارۍ کې کار کوو او اوس د مالدارۍ کې بس مال ته واښه اچوو او کار هم ښه شکر دی الحمدلله ښه په هغه باندې روان دی، خدمت باندې روان دی او د مدیرانو د امیرینو او د ډاکټر صاحبانو په هدایت باندې کار کوو چې هغو سره راشي چې هغه څه هدایت وکړي موږ په هدایت باندې موږ د مال ته بس واښه رسیدګي کوو ورته. د مالدارۍ فارم د مسؤلینو په وینا په فارم کې ورسره د 7 تنه رسمي مامورینو په ګډون 22 کسان په بېلابېلو برخو کې په کار بوخت دي.